نو بیا هم د ستا غږ پیج او همدا شانته د یوټیوب چینل مینوالو اکثر ملګري موږ خو ډېر بنډار وکول او دا مو غوښته چې تاسو ته هم یو څو ویډیوګانې په ویډیو بڼه باندې درته غزلې ووایو څو زموږ د چینل او زموږ د پیج مینوال خپل ادبي ذوق وپالي او د دې له طریقه مو هغه مسؤلیت چې د یو پښتون په صفت باندې پښتو ژبې ته په کار دی هماغه ماده کړی اوسیږي. په دې ناکامو هڅو په دې ناکامو کوښښونو موږ شاید ونه شو کوی چې هغه لوی رسالت هغه لوی مسؤلیت چې د پښتو ژبې دی موږ یې پوره کړو. خو هڅه مو دا ده کوښښ مو دا دی چې ملګري راټول شو د شعر او ادب په برخه کې د لیکنو له لارې یو بل سره بحثونه وکړو شعرونه ووایو هم ځان پوه کړو هم دوی پوه کړو هم نور خلک پوه کړو او دغه د ویډیو له طریقه دوی ته خپل پیغام ورسوو چې پښتو وایې پښتو لولئ او پښتو لیکئ. هغه د یوه خان بیتونه رایاد شول چې ما خوب لیدلی چې نتیجه به یې ډېر ژر وخیږي پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي او پښتون وروره خپل علاج د مرض معلوم کړه یا به په تا کې وي زیړی یا به کینسر وخیږي. نو بیا هم د خوښۍ خبره دا ده چې د خوست د سیمې یو تکړه ترنمګر یو بلبل غږی به ورته ووایو محبت مندوزي صاحب دی. محبت مندوزي صاحب که راته غزل په ترنم وایي که راته قصیده په ترنم وایي که راته نظم په ترنم وایي وروره که راته مصنوعي په ترنم وایي او که راته ټپې په ترنم وایي خو وایي او د ستا غږ چینل او پیج مینوالو ته زموږ په شمول یې درنه اورو. مهرباني. مننه همت جانه. ستا غږ البته د ستا غږ چینل ټولو مینوالو ته لیدونکو ته دلته د ملګرو ته خوښ یم خوشحاله یم چې د دوی په منځ کې ناست یم او د داسې ګلونو ملګرو په منځ کې او بیا دا لویه لورایانه ده چې تاسو په ما وکړه او ما ته مو موقع راکړه چې یو څه ستاسو دا چینل له لورې تا د حجرې مجلس تمام که تا د حجرې مجلس تمام که زه د ګاونډ جنکۍ اوس راټولومه زه د ګاونډ جنکۍ اوس راټولومه ایتو چې دا ډوره ناورېز وي ایتو چې دا ډوره ناورېز وي نو بیا دې مو یوری نه پرې مینځاله سینه نو بیا دې مو یوری نه پرې مینځاله سینه زه په میټر ماینا نه یم زه په میټر ماینا نه یم زه د میټر په ډېراوار ماینا یم زه د میټر په ډېراوار ماینا یم.